سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا زه میرویس درته د ټیکنیکل میرویس یوټیوب چینل څخه د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو دوستانو ویډیو مو نن د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو د مسنجر څخه وایس میسج را ډاونلوډ کړو. نو ورځو ویډیو شروع کوو، خو د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په دغه سبسکرایب بټن در سره کلیک او بیا ورسره په دې بیل نشان کلیک وکړئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زما ټولې نوې ویډیوګانې تر تاسو د هر چا د مخه در ورسیږي. نو ورځو ویډیو شروع کوو. نو د هر څه مخه به راسو خپل مسنجر ته او مسنجر به راخلاص کړو. کله چې مو مسنجر را خلاص کړو نو دوستانو دغه ما د خپل ایډي څخه د بل ایډي ته یو وایس میسج را لګلی دی. غواړم چې را ډاونلوډ یې کړم. نو دلته زموږ دپاره کوم یو اپشن نشته دی چې د هغې په واسطه وکولی شو چې دا را ډاونلوډ کړو. نو د وایس میسج د را ډاونلوډ کولو لپاره به لاړ شو خپل کروم براوزر به را خلاص شو. کله چې مو کروم براوزر را خلاص کړو نو دلته خو زما آی ډي مخکې له مخکې په دې کې خلاصه ده. که ستاسو آی ډي نه وي خلاصې نو ستاسو لپاره به دغسې صفحه را خلاص شي. په دغه برخه کې به ورته تاسو د فیسبوک آی ډي که په ایمیل مو جوړه کړې وي نو ایمیل به ورکوئ او یا هم که موبایل نمبر مو جوړه کړې وي نو هغه موبایل نمبر به دلته ولیکئ او په لاندې برخه کې به خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ ولیکئ او بیا په لاګین کلیک وکړئ تر څو ستاسو هم دغسې د فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې را خلاص شي. نو دا زما څنګه چې تاسو ته ښکاري را خلاص شوې ده. نو دلته به راشو په مسنجر باندې به کلیک وکړو او کله چې ما په مسنجر کلیک وکړو نو هر یو کوم وایس میسج چې موږ غواړو چې را ډاونلوډ کړو نو ما د خپل آی ډي څخه د آی ډي ته یو وایس میسج را لېږلی نو زه غواړم چې هغه را ډاونلوډ کړم. نو په دې باندې کلیک کوو. کله چې مو کلیک وکړ په دې آی ډي باندې به کلیک کوو او وایس مسنجر ته باندې بیرته به بیک شاته راځو. نو هغه آډیو کلیپ چې دی ګوره دوستانو که تاسو ته ښکاري دا دی دا آډیو کلیک. بس په دې باندې به موږ صرف د یو ځل لپاره کلیک وکړو. نو کله چې مو کلیک په وکړ نو بس دا زموږ دپاره ګوره دوستانو پاسې موږ ته ولیکل چې فایل ویل بی ډاونلوډډ. نو دغه وایس میسج زموږ دپاره را ډاونلوډ شو. نو اوس به چېرته ګورو نو لاړ به شو د خپل موبایل فایل منیجر ته او په دې فایل منیجر باندې به کلیک وکړو او کله چې مو دلته کلیک وکړو نو اوس به راشو په ډاونلوډز باندې به کلیک وکړو په دې ډاونلوډ باندې او چې ډاونلوډ باندې مو کلیک وکړو نو دلته په لومړۍ برخه کې جست نو لیکلی دی. نو دا هغه وایس میسج دی چې ما را ډاونلوډ کړی د مسنجر څخه. نو که چیرې مو پلی کړو نو هماغه ټول وایس میسج زما را ډاونلوډ شو. داسې چې هر څومره غټ وي وړوکی فرق نه کوي. نو همدغه لنډه شان ویډیو او دغه یې ډېره اسانه طریقه وه. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.